الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل. أراه قال خلف الكتبة. عن سعيد خدري رضي الله تعالى عنه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله پاک ترونه پر خاندي هغه چاته چې د المنز لپاره په صف کې درېږي، او دویم هغه چاته چې د شپې په منځ کې لمونځ کوي یعنی تهجد کوي، دریم هغه چا لپاره چې جنگ ته لاړ شي یعنی جهاد کوي. او زه ګمان کوم چې وایي چې د صف شاته یعنی د صف شاته هم دلته د خندا څخه مراد ډیر رحمت کول دی، لکه چې په جامع صغیر کې یې هم لیکلی دي. نو الله پاک دې موږ تاسو په دغه حدیث لاندې راولي. نو دغه د سره مخکې شعر ښایي ټول مسلمانانو ته ورسیږي. سلام.